يحسب أن ماله أخلدا سلورم صفت د انسان هغه دا چې دا پیسې دا ځان سره یې خېدي نه لګي ځان باندې او پیچا نه لګي يحسب ګمان کوي دا انسان دا بیکار انسان د جبه مشکل لري دا انسان ان ماله ګمان دا د یقینا مال د چې د اخلده دا به همیشه پاتې کېدلته یو معنی دا انسان چې کوم دی بخیل انسان ټوله تکیه په پیسو باندې ده عقیده دا چې زما ساتنه زما حفاظت زما بقا په دنیا کې په پیسو باندې ده پیسې ختمه زما زله چاودل خط الله وای دا انا کار صفت ده کې دا رنګي يحسب ان ماله اخلدا ګمان کوي دا چې مال ده دا عزت چې دل ور کړی دی مال ور کړی دی زما چې څومره عزت کی دا زما په مال باندې کیږي نه دا عقل دا فکر دا بیکار سوچي چې انسان عزت هغه صرف مال کې لټي عزت چې کوم دی د الله فرض باندې اکرم انسان هغه تقوادار دی ان اکرمکم عند الله يتقاکم ډیر عزت من انسان فنز الله باندې هغه څوک دی چې په تاسو کې ډیر تقواداري مالونو سره د الله پاک کار نشته دی ضرورت په بنیاد باندې هغه ترا کړی دي لیکن د انسان فکر دا دی چې دا زما چې عزت کې د پیسو په وجه باندې کې اگر چې د دنیا معمول مدسي معمول دا دی پیسو والا عزت کې واقعا دا ولي کې چې دنیا غکته شوی دا اوس دا جګه شوی دا ایمان خلکو شاته کړی دی عمر رضی الله عنه مبارک راضي جاغي مجلس کې به هغه صحابه چا ډېر مخ ایمان راوړیو مهاجرین صحابه ورسته براله بل به ورسته کاغه به کینو بلال رضی الله عنه ورسته رااله نو صحابه ورسته لمخ ته ځان سره کینو حبشي انسان نسب د وجنا کمزور و لیکن د ایمان د وجنا یو غر هغه به ایمان والا ډېر مخ کې کول دا هغه وخت کې چې کله ایمان مضبوطی دا سره کوي لیکن کله چې مسله ټول دنیا د شي ټول عزت نن سبا مشکل هم دا کې تاسو خیال عام زما د خپل سوچ مطابق هم دا ده کې دغه سره بیمار شي یو خان یو ملک سره یو مالدار سره بیمار شي ډېر خلک به ته ورمانی ته په سو حساب کتاب خوا ته به یو غریب سړی مریض به خبر بم ته نه چله کدا روغ ده کوم مریض دی وګه دا کومله ته هغه مالدار انسان د دونه مزل کې او غریب د خوا کې پروت دی هغه د پوسنه کې دا ولي کې د سينورم ډېر مشکلات دي د پیسو د وجنه د مرزونه شته په دنیا کې دا د پیسو د وجنه د انسان طبيعت دا په انسانانو کې انسانانو پورې فرق داوي څوک په دې نفس باندې خپل دی او څوک نقدي دا مسله بکی کلا لینبذن فی الحطمه هر کله چې دا سلور صفاتونه د انسان ذکر شو هم ذا حمازو لمازو مالونه جمع کول او ګمان دا او چې دا مالونه ما همیشه د پر دنیا کې پاتې کوي الله وکلا دا سن د بکار انسان لینبذن فی الحطمه گزار بشی خامخا فی الحطمه فحطمه کی پورے کتا سو خیلو کی دا ناکار صفتونه چې کوم ذکر شو ډیر معمولی دي سره دي ځان ساتي جبه کنټرول هم دې سره کوشش وکي مال له په دغه نیت باندې سره باید چې جمع نکي دغه عقیده ون ساتي حرام ذکر مونږ لګي آسان کار دی سره دي ځان ساتي بل طرف ته چا ځانونه ساتنه څومره لوی سختینو سره د انسان مخامخ کیږي الله فرمایي لینبذن فی الحطمه دا با حطمه ته گزار شي حطمه څه ته ویل شي الله خپل تفسیر کوي وما ادراک ما الحطمه سشي تعالی خبر درکړی دی چې حطمه څه ته ویل شي قران کې یو ادراک دا ذکر کی وما ادراک
او کله یدریک ذکر کی فرق پکې دا کله چې ادراک وینو ال تبین الله جل جلاله خپل تفسیر کوي کله چې یدریک وی دا غي تفسیر به چا ور کوي وما یدریک لعل الساعه تكون قریبا تاسو پته دا اس پته دا نشته دی یدریک کی خبر چاته نه ور کوي هر شي ادراک دنه فاغي کې الله خپل دخیلګه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه رس تفسیر کوي الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه ولا تفسیر کوي الله دلتم د سوي چې وما ادراك ما الحاقه وما الحطمه سشي تعالی خبر درکړي دي سشي د حطمه حطمه هو دا سشي د نار الله دا الله ور د الموقدا چې غبل کله شوی دی دا خوري صح عذاب دی به حطمه اصل کې ماتیدون کې شي د ویل شي او شی چې مات رامات کې یو لرګي د لخت د مات رامات کې دې ته حطمه ویل شي دغه رنګ دی انسان د مسلمانانو عزتونه غمات کړی به عزتي او تر سوالدان الله به دې انسان دا ډو کې مات کې به حطمه کې نار الله داور الله تعالی الموقدا چې قبل کړی شوی دی ادا سمنه دا چې خشا کی کم دی مثلا بلیګ به دمړ کی الله و امدسی بل مشه د فارا داغي خشاک مخکیم تیر شوی دی په سورۃ بقره کې داغي خشاک شی دی هغه انسانان دی او غټی دی ډیر عجیب ور دی ناشنا غټه داغي خشاک دی انسان داغي خشاک دی خکو سوک وی چه لکه دا خور دی او ماتا انکم دی او بلم دی ای با کنیوزی کی بفروتی اللہ وی چنا تورزی انسانتا اللتی دا غور دی تطلعو جاغا راخیجی دفاسکیگی علی الافئدا فضلون باندیم زل دفاسکی لبداله چه هر یو د بدن د انسان بدن هر یوزی ترسیگی علی الافئدا فؤاد زړه ته ویلې شي او صدري رسوا سورۃ الناس کې هغه راشي صدر هغه سینې ته ویلې دي ټوله ساحې ته ویلې کا منډو د کوټې ته ویلې شي یو قلب به پاغي کې داخلي فؤاد او قلب ته ویلې شي دا داخل کې الله وای دا وربا دنا سینې دستانه وزي هغه د فاسه بدا ورخيږي به د زړه تخصیص هم د دې وجه نه وکړ چې زړه باندې څنګه دا ور نه وځي وجه دا د زړه د انسان خرابو زړه نه ور شو زړه خرابو زړه کې غلط محبت د مال د دنیا د دې وجه نه زړه بول الله وسوځي بل دا وجم کې د نشي چې د مسلمانانو زړونه خبر کړی دي مسلمان زله دې مات کړي مسلمان به عزت دې کړي دا شرمول دې ظلم دې وکړي دا زله به الله التمات کی زله به ودردای نور صفاتونه د ور ذکر کوي الله وايي ګور ازان لدان دې چې سینې باندې سینې ته دې نوځي ان علیهم موصدا یقینا دغور چې دې علیهم په دې خلکو باندې موصدا غب جخله شوی د هر یو طرفنا هر یو طرف نه وتا ته وروي د سینه دا چلک یو طرف دی اور کې نه سخت خبرې یا په خپل باندې یادي فی عمد ممددا دا نور د جهنم دورغه تاکیدات زیادت دی بږي فی عمد دغه اور چې دی ګورا زړه باندې نوځي انسان او در طرف نه بچا بیر شوی پتا باندې بلدار فی عمد ممددا پستون کی بای ممددا چې هغه وګدي ستړي بای سبحان الله ورې کستا سو خیر وی دا اور خټوله عذاب د سړې نمبر ته نشو درېدلې فاتلا د اور تصور کول دا ډیره لري خبره ده لیکن سره دینه کسړې په یو ور کې فروت وی نبی آزاد وی خپل نفس او ساغسل شي دا چې اوس یو ستن کې تا یو بکس کې بن کی پیټای کې دی بن کی یو ستن وی چې منس کې ډډ وی هر یو طرف هم در پسې بن کی په دې منس کې د ساز یا خدم نشتا
په دې زړه کې دې مور دی، په دې ستن منځ کې هم در باندې اور دی، او دا ستن هم په دې اور کې پرته ده. څومره عظیم غټ عذاب دی د الله یې مونږ دې وساتي. دا ګورئ داسې وړې خبرې نه دي، دا رښتینې خبرې دي. د الله جل جلاله د طرف نه دا خبرې راغلي دي. زمونږ په دې باندې ایمان دی. سبا ورځ د قیامت دا په ټولو باندې را روانه ده، په ټولو باندې په خپلو سترګو باندې دا لیدل کېږي. بلکې یو ناشنا حدیث دی، تاسو به اورېدلی وي. نبي علیه السلام فرمایي هر یو انسان ته جنت او جهنم د خپلې څپلۍ د وندینې په مقدار نږدې دی. سبحان الله. دا انسان چې په دنیا کې ما ته ګرځو، یا انسان جنت ته دومره نږدې دی لکه ستا خپې ته چې دا وندینې وندنه ورته وایي که نه، یعنی یا د جهنم په غاړه ګرځي او یا د جنت په غاړه باندې ګرځي. نه مرګ سره یا جهنم یا جنت، دومره په خطرې باډرو باندې انسان ګرځي. سره د هغې نه انسان دومره غافله په غفلت کې. دا خلاصه کوي چې موږ نیک اعمال وکړو، ناروا ته موږ شروع کړې ده. ناروا چې څونه د وسه کي. دا صورت په دې باره کې دی چې لکه ته مسلمان ولې خفه کوې، مسلمان ته ولې ضرر ورکوې. او څومره ضررونه ورکوو، دې پسې موږ راغستې ده، دې پسې موږ شوګیر کوو، دې پسې موږ میټنګ کوو چې لکه یو مسلمان څنګه موږ بې عزته کړو، د هغې څنګه موږ د عزت دیوالو د هغې څنګه مخه ونیول شي. او حال دا دی چې الله جل جلاله د داسې انسانانو لپاره دغسې ناکاره عذاب او بیا په دغسې ستنو کې بند او په جهنم کې پروت، دا ډېر سخت عذاب دی. الله دې موږ وساتي ټول مسلمانان. دا وده چې الله خپله ویله چې وما ادراکا، تا ته څه پته لګېدلې وه. بالعکس د صحابهو شاندانو د هغې نه چې به یو خطا وشوه، یو مسلمان ته به ضرر دې ورسېده، سمدست به معافي دې غوښتله، سمدست به د هغې نه معافي وغوښتله. د عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې دواړو لانجه راغلی، لږ باسي راغی. یو هم نبي اسلام ته ویل یا رسول الله، تو ته ویل چې عمر ما ته بخښنه وکړي. عمر ورته ویل چې یا رسول الله، تو ته ویل چې ما ته ابوبکر بخښنه وکړي. سبحان الله، داسې معاشره وه. بخښنه مو وکړه، آخرت مې تباه کېږي، دنیا شي ته ویلی شي. نبي اسلام عمر ته نو ته به غوسه شو. وای دا زما یو ملګری تاسو سره تاسو دې لحاظ هم نشئ کولی، دې لحاظ وکړئ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه. غرض زما دا دی چې د صحابهو مزاج د هغې معاشره بالکل زموږ د معاشرې نه هغه عکس ده. خطا به د هر چا نه کېږي. مسلمان دا دی کل ابن آدم خطاون، حدیث دی. هر ابن آدم چې کوم دی هغې نه خطا کېږي، لیکن غوره خطاکار هغه دا دی چې هغه توبه وباسي. توبه ایستونکي دا غوره خلک وي. د صورت مقصد دا دی، مقصد چې انسان ځان وپېژنه، ځان په معمولي شی باندې برباد نه کړي، ژبه کنټرول کړي. د ژبې نه غوره دا ډېر ضرر دی، دا مستقله موضوع ده. که هغه سړی را وسپړي د هغې اضرار، د هغې نقصانات مازدیګره پورې هغه نه ختمېږي. لنډه دا ده چې خپلې ژبې ته هغه کلک ودرېدل کول پکار دي. یو کس د دې تمثیل لپاره یو مقطع جوړه کړې وه، ډېر ښکلې وه. هغه دا وه، دوه کسان دي، یو ټرالۍ ودرولې وه، یو کس یوه بیلچه خاوره راچوي، هغې ته اچوي، بل راځي هغه خاوره په دې بیلچه کې تیارتوي. داسې ویلي وو دا یو کس حسنه کوي، نیکي کوي او بې ته ارتوي. دقسې مثال دی زمونږ. نیکي دې وکړه، مونځ دې وکړو، اعمال دې وکړو، روژه دې ونیوله، چا دې غیبت وکړو، چا ته یې ضرر ورسوو، په هغې دې وسپاره ته. ډېرې موضوعګانې دي، یوه موضوع بله پسې را زده کېږي، لیکن ځان به ترې وباسو. بله هم اهمه موضوع ده چې هغې ته سړی توجه وکړي. ضرر خو د موږ نه ډېر زیات کېږي، د لاس هم زموږ ضرر کېږي، خو لیکن په کور کې د موږ نه هم ضرر کېږي، لیکن دې ته چا توجه نه وي. زه اکثر د بعضو موضوعګانو ته زما توجه زیاته وي. کس وکار سوی، لیکن دا حق دا ویل کول پکار دي. بار که یو چا
خپل زنانې له یو سپېړه ورکړه نو ټول خلک په بلانت وي د اوس به غیرت وي زنانه وي کمزور مخلوق دی ودی والا بلکې که یو خرم چا ظلم په خر باندې وکړو حیوان باندې الک وې دي ظالم ته ګوروي حیوان دی دغه انسان دی په خر باندې خپکی کور کې وزنانه سره بد اخلاقي کور کې زنانه باندې با ظلم کوي او حال دا دی چې هغه تا باندې د عام سړی نه د گاونډي نه زنانه حق پتا باندې زیات دی اول قیامت کې کتانه حقونه اخلي اول به نخزه ورور او لار دا به نخلي دا په ډیرو حقدارو کې دي تانه حق والی لیکن دې موضوع کې اکثر انسانان ډېر کمزوري دي خزه چې هغه کوي اول سر کې تمره خو کې ځان نه ګوړه جوړ کړي شاد ام د خسر کراو ټول لیکن د وعده نه بعد ډېر انسانان دسي ډېر واقعات مو وارو ظلم خفشي د با شدید طرف تم توجه کې لکه څنګه چې دا حسنات د تانه بل څوک اخلي اول د تانه په قیامت کې خزه اخلي لارې د ناخلی بچي د ناخلی ورونه ناخلی زګه مخ کې تیر شوی دي صورت کې عبسه کې يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه دا ولي تختي سرد دي چې اقرب الناس تدري وجد حقوق دي التفهمات کلی د ورور حق دي خړل د خزي دي خړل سينور بای چې په دې باب کې سړیا گزارو کی بل دامي چې واقعا زنانه ډیر خدمت کوي دا عمره خدمت کچیر ته چین مو کې جامع دلا وینځ او بچیم دلا صفا کی نو ګوریم دلا پاخي یو مالګن نه بګی کم شي مالګ دي کم شي ټول اسمان ارته وسپان با دا ولی کم شو دا ولی زیاده شو به دې خبره تم توجه وشي